السلام علیکم ټولو مرګرو ته سلامونه کوم. دا مخامخ مې چې کوم تصویر لګولې دی دا شی زما په سر مشهور شوی رس تعارف محتاج نه دی، خو زما دا فاینل خبره ده. زه غواړم چې افغانستان او پاکستان یې واوري. وروره دا کومه چې د 300 تولو خبره وه او د 3 BMW ګاډو بنګلو، دا غیرت ما په خپله غریبۍ کړی. زما دې په کعبه قسم وي چې ماله د غریبۍ پیغور را کړی، ماله د مسافرۍ پیغور را کړی، او دا جنۍ دا په خپله د خټو په کور کې پاتې کېږي. د دې ما ته غونډ نه بیکګراونډ پته ده، یو غریبه کورنۍ ده او داسې یو کورنۍ ده چې د چا په شان دي تاسو هغه اواز اورېدلی چې لا بیټک زما نشتي. صحیح ده. او دې ښځې به زه بار بار چیلنج کولم. زما ټولو خلکو ته خواست او درخواست دی، زما دې په الله قسمي چې دا غیرت ما په خپله غریبۍ کړی چې پیغور یې را کړی چې دا د غریب سړي زوی دی، دا به څنګه 300 تولې کوي په مسافرۍ باندې. دا د غونډه مسافرو په سینه باندې سپېړه وه. او بیا دا خبره چې پښتانه دا ډېر سپورټ کړي نو یوه توله به وله وکړي. دا خبره بیا د هغې نه پس د ګاډو د بنګلو زه پښتون وم، ما ته یې ووایي که زما دا ډیمانډ یې پوره نه کړو ما ته به خور وایي. صحیح ده. وایي ما ته به خور وایي. زه ټولو پښتنو ته دا وایم چې نه مې ورته خور وی نه مې ورته چیلنج پرېښودو. دا غیرت ما د خپل پلار په پاټکي باندې کړی، دا ما په غونډ دیر باندې کړی چې وایي په غونډ دیر کې BMW ګاډي شته، ما یې په زرګا وبی. دا ما په خپله خاورو باندې کړی چې د دیر د خاورې بچي ته ګورو. دا خو د وزیر اعظم زوی هم نشي کولی او د آرمي چیف د نور احساس په خپله وي، د آرمي چیف زوی نشو کولی. خو ما ورته سینه ټپول وه. د جرګې نه مې وتښتېدی. جرګم د اتوار په ورځ وه، د جرګې نه په شا شوې. په ډیمانډ کې 5 دن پاتې دي. د ډیمانډ د 5 دن نه مخکې په شا شوې. دا مې راته خپل د غریبۍ زور، خو خپل د مسافرۍ زور، د غریب سړي زوی دی راته وي. دا مې راته د خپل پلار د غریبۍ د هغه پاټکي د سپینو ډکو زور، خو او چرته چاته په سپک نظر باندې ونه ګورئ. یوه ډمه بسئ او د پښتون سره به چیلنج سئ، یوه د چکلو ښځه بسئ، د هوټلو او د سویمینګ پولو ښځه بسئ، او د یو پښتون بچی به غیرت کې راولي او چیلنج یې به وله ورکوئ. موږ چې څونه مسافر یو مسافري چې کوو د خپل غیرت او د خپل عزت دپاره کوو، او د دغې پلار دپاره ما 13 کاله مسافري وکړه، د دغې وروڼو خویندو د دغې کور دپاره. دا باقي پاتې زندګي مې وطن بخله. تا ما ته غریبۍ پیغورونه راکول. د حق غریب سړي زوی وم، هغه غریب مسافر وم. د لیونتوب پیغورونه دې راکول. د دیاړۍ چې په پردي کور کې اوسېږي، پردی سړی ول 100 او 50 ورکوي. د چندو پیغورونه سټ مې دله په کور وردن نه کو، خور مې راته ونه وي او پوزه مې د باندې راښکه. د افغانستان او پاکستان مخې ته په تا او ستا په دلالانو باندې داسې ښځې په 2 روپۍ هم زه نه